جنرال عاصم منیر وایي د پاکستان په بریدونو کې د افغانانو لاس لرل د دوحې له تړونه د اسلامي امارت سرغړونه ده. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر له خوا په اسلامي امارت تازه گذار. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر پرون دوشنبه د پېښور په قلي اردو کې له قبایلي مشرانو سره په ناسته کې ویلي چې د پاکستان په وروستیو نامنیو کې د افغان اتباعو لاس لرل د سیمې امنیت او ثبات ته لوی ګواښ دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون دوشنبه 14 په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي د پوځ مشر د پاکستان په وروستیو نامنیو کې د افغان اتباعو د لاس لرلو په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو مخالفینو د خوندي پټنځایونو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره به له هر ډول اقدامه کار واخلي. نوموړي دا نه ده روښانه کړې چې آیا د افغانستان پر خاوره مستقیم عملیات کوي که نه، خو اسلامي امارت ته په اشاره یې ویلي چې د پاکستان ضد وسلوالې ډلې د افغانستان خاوره کاروي، چې دا د دوحې له تړون څخه د اسلامي امارت سرغړونه ده. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر زیاتوي چې د پوځ مشر جنرال منیر پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړو مخکې له دې چې دوی له منځه یوړل شي د پاکستان حکومت ته دې تسلیم شي، ځکه دوی بله لاره نه لري. په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼو چارواکو دعوې کړي چې د پاکستان په وروستیو نامنیو کې افغان اتباع ونډه لري او د TTP لوی مراکز په افغانستان کې دي. بلخوا اسلامي امارت د پاکستاني چارواکو دعوې د تل په شان رد کړي دي او زیاته کړې ده چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. په افغانستان کې د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله د پاکستان په ګډون له افغان خاورې د باندې هر ډول بریدونه حرام بللي او هغه یې له اسلامي احکامو سرغړونه یاد کړی دی. تر دې وړاندې ملا یعقوب خپلو جنګیالیو ته ویلي و چې له افغانستانه بهر جهاد نشته دی.